هسې مې د یوه خبره کې سوچ کوئ ورونو، ستاسو نظر هم راته مهم دی، ستاسو څه فکر دی؟ زموږ ته په دې ځوانانو کې دا کم چې پر سوشل میډیا باندې ډېر مشهور وي، پلانۍ په نامه خو اخیستل د چا نه دي منع، د دې څه کم چل د حیوان دی پاتې دی چې نه دی کړی. که یو کمال کې پکښې کې خدا به زما هم پیدا وي، ستا به هم پیدا وي، د معاشرې به هم پیدا وي. برعکس په دې کارو په دې خبرو خو زموږ ته د ټول قوم رنګ بدیږي، حتی د مسلمانانو رنګ په بدیږي. حکمې کارنامې دي. نو سوچ مې په دې کې باندې، فکر مې په دې کې باندې چې یو انسان د حیوان سره اوسېږي، د هغه حیوان عادتونه علامه ابن قیم رحم الله فرمایي په دې انسان کې را اوړي راځي. څوکه ما سګوانان لیدلي جو به دسمال راوکاږي د سپي خوله په پاک کې او بیا یې برته خپل لاسونه مخ هم په پاکوي، هېڅ خوا نه ځي ګرځي. چونکې ژوند دی دغه سره څوکه دته دا سپی د رټ سبالای موږ یو چاته ویل سګوان دی چې ته سپین ږیری په دې علاقه کې دا ستا د وجې دا دونه غټ مشکل جوړ دی که نه، بس دی نو ځواني دی تېره سوې. نو ده ډېره ناشنا راته وکړه، راته ویې ویل زما پلار وفات کېدی، نو ما ته ویل بچی در هر څه حقوقو در تېري، دا ګندګیري پرېږده. دا یو نصیحت مې قبول کړی، زه کندن په ټیم کې دا وموږته ول ما ورته ویل پلاره د طالب خبرې ورته کړې وه، ملا ویل دا شرط دول زم یو شرط لرم په ما به کار نه لري. ول ما ورته ویل چې بس دا یوه خبره دې نه منم، نورې دې ګردې منم. څو یې ومنلې؟ د دې وجې په شریعت کې د سپي غوښې ته نسې خوړلی، حرامې دي، د خره د حرامې دي، د پلانې د حرام دي، د ډېرو حیوانانو غوښې د دې وجې در باندې حرامې دي چې په تا کې چېرته هغه عادتونه پاته نسي رانسي. زه به دې ځای ته حیرانتیا وړی یم چې ای ځوانه ستا ورور مور خور مثال مشر کشر ګرده معاشره پلار که مسلمان په غېږه کې د مسلمان مور شیدې دا هر څه اخر ته کومې خواته کږېږي، ته کومې خواته روان ستا پر د خپل کردار لږ پام دی، ته څه چمونه کوې، ته نه شرمېږي، تا د حیا نه درېږي. نو حیران دې ته یم چې ګرځې د چا سره، ژوند دې د چا سره، د چا عادتونه در پرې راپورته کېږي او ته خورې چېږي. د دوو وجو څه د عادتونه راځي په انسان کې. ځکه د سپي عادت تا نه پرېښوي، د خره دا دې نه پرېښوي، د سپي په رقم هغه ته ویډیو لیدلې نه ده، سپین ږیری سړی دی بل ځوان سړی لکه ورسره ناست چې ورته پرتې سره غاپي، یو بل سپی هم یې هغه ویډیو ځینې کوي. دنیا کې یو سړی تېر شوی دی، د ماشوم چې تصویر اخیستی و، نو وروسته شاته کارګه ورته ناست دی څو هغه دی مړ سي، وختي کې وچکلي راغلی وي پلار، نو چونکې هغه ورته ناست دی باره کرای دغه ورته کړی دی چې دغه هلک مړ سي، ماشوم بچی دی ډېر ډنګر، هغه دی غوښې وخوري. نو دا تصویر ډېر وایرل شوی و، ډېر دنیا کتلی و، دی نام ګټلی. یو وخت یو بل خبریال او صحافي پوښتنه دغه سړي څه وکړه تصویر چې اخیستی وایي دغه تصویر اخیستلو څه وروسته چې د انعام پر وګاټئ وایي بیا وروسته تا څه چم وکړي، هغه هلک دې څه چم په وکړي، هغه مې هلته هغې پرېښوي ول دلته یو مردار خور نه و دوه مردار خوره ول، یو مې هغه شاته ناست و د دې کښنې په تمه، یو ته وې چې تصویر دې ځینې اخیستی. هغه یو سړی و نو بادشاه ورته ویلي دي وزیر ته چې څو دلګان راول، ټاپ دلګان. نو زموږ ته یو ځوان دی ډېر نر سړی دی افرین، نو دی دا کیسه کوي یو دله دا راوست، یو دله دا راوست، یو دله دا راوست، یو دله دا دی چې دا ویډیو ګوري. ول هغه څنګه؟ ول ته به هم ذمهوار انسان یې، تا ته به هم څه ذمهواري، تا ته به هم تا هغه ګردې پرېښولې، ته په ټیک ټاک کې پورته کښته کېږي. زموږ ته په دا معاشره کې به څومره دلګانې چې د بل عمر یې لا عمر خراب کړي، ستا څه به دا نور کشران چې تا ویني څه دغه به درس ورڅه واخلي. دې ته دې سوچ کړی دی نالت دې پر دی کردار باندې چې ستا څه په معاشره کې بیا بد خورېږي، هغه ګندګي لا بس د هغه نه څه پکېدلی. نو که کمال دی خو را مخکې شه، ښه قرآن دی یاد دی، د دنیا کافران ته وګوره ای ځوانه، د دنیا کافران ته وګوره، در جاز در چلولو پورې د پیغلو قدر کې، د ښځو قدر کې ما ته نشو کولی. ولې د دې خپل دین او اسلام رنګ وربه دی، څومره در باندې افسوس تعصب دی.
په هر څه کې ته وچنته مچه بیا د بيدې مافیا که موډ نه دی په دغه کیسې لګیا دا څه به ځای کې د معما در جوړي